مدت 2 ماه می شود که تمام تانک‌های زیرهی و از وسایل نقلیه و غیر نقلیه ما ترمیم کردیم برای فورکلیفت تانک‌های حمل و نقل باروری و همگیش. دا دریم ځل دی چې مختلفو نوع وسایل ترمیمي دي او دا ځل هم اوویشت ارادې حموي ټانکونه موږ ترمیم کړي دي او ګټې اخیستونکو ته مو سپارلي دي. په تخنیکي ورکشاپونو کې 6,000 شاوخوا وسایل ترمیم او رغولي دي. د معمول په څیر د دې اونۍ خپرونه مو د ملي دفاع وزارت ستر درستي د توپچي ریاست ته ځانګړې کړې ده. د 314 مرکزي پولي اردو د رهبرۍ د ځانګړې پاملرنې په نتیجه کې زموږ تخنیکي او مسلکي منصوبینو له تیرو 2 کلونو راهیسې د پولي اردو د قرارګاه او اړوند جزو تامونو په تخنیکي ورکشاپونو کې 6,000 شاوخوا وسایل ترمیم او رغولي دي. یادو وسایطو کې زرګونه عرادې رینجري، سلګونه عرادې انټرنیشنل موټر، سلګونه بیلابیل ډول ټانګونه او سلګونه نور ډول ډول ثقیله وسایط شامل دي. د دې ترڅنګ په سلګونو میله اسلحه ترمیم شوې ده چې ډیری توپونه، زیبوګانې، زیکویکې او نورې درنې بعض وسایل نقلیه و غیر نقلیه ما ترمیم کردیم برای فورکلیفت تانک‌های حمل و نقل باروری و همگیش. به تعداد 27 اراده وسایل ما ترمیم موږ په کنډه کې لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه دی دا دریم ځل دی چې مختلفو نوع وسایل ترمیمي دي او دا ځل هم 28 ارادې حموي ټانکونه موږ ترمیم کړي دي او ګټې اخیستونکو ته مو سپارلي دي. نو انشاءالله د رهبرۍ د خوا څخه هم موږ ته هدایت شوی ده او دا کوښښ دی چې موږ نور هم مخته ولاړ شو، نور وسایط هم ترمیم کړو او هغه ګټې اخیستنې ته وسپارو. دوم بریدمن اقبال احمد هستم، افسر حفظ و مراقبت ریاست توپچی بطریه. مدت 7 ماه میشه که من اینجا وظیفه اجرا میکنم. جا داره که تشکری بکنم از هیئت رهبری امارت اسلامی که بعد از فتح ما را به رهبری وزیر صاحب دفاع ما را خواستن. دیگه بعد از سپر نمودن دوره مسلک 4 ماه کمتیسی ما در بطریه ریاست توپچی یا تعیین بست شدیم. مدت 7 ماه میشه که جا وظیفه اجرا میکنیم. دیگه اطمینان برای هموطنان عزیز میتیم که هیچ جای نگرانی نیست، جای تشویش نیست. ان شاء الله به زور خدا حکومت امارت اسلامی اطمینان میده به همگی که امنیت تامین است. هر نوع تهدید از هر گوشه و کنار افغانستان، چه هم داخل چه بیرون، ما اطمینان میدیم که ان شاء الله هیچ مشکلی نیست. دیگه امارت اسلامی، اردوی ملی افغانستان سراپا خدمت به مردم است. بسم الله الرحمن الرحیم. زه قاری مولوی عبدالرحمن مهاجر د مرکزی ترمیم خانه د مدیریت تولیدي مدیر په حیث د ترسره کوم. دغه یو داسې بخش دی د تولیدي مدیریت چې هغه د پرزجاتو او د صلاح د تولید بخش دی. په دې کې د صلاح او د وسایطو هر نوع پرزې تولیدیږي او جوړیږي. او دلته زموږ سره په دغه بخش کې مختلفو ماشینونه فعال دي او فعال کسانه ورته موجود لرو او مسلکیان هم الحمدلله ښه برابر مسلکیان دي، د قدر وړ مسلکیان دي. موږ هغه د ضرورت پر تقاضا باندې پرزه تولیدوو یا پرزه جوړوو. مثال که چیرې د صلاح یو پرزه ته ضرورت وي، د نور بخشو بیا هغه موږ ته مراجعه کوي، موږ دلته ورته تولیدوو. یا که چیرې هغه تولید و دلته بیا یو
برش کوي برش ته ضرورت و دلته بیا موږ برش کوو یا که چیرې تولید ته ضرورت و بیا موږ ورته تولیدوو. موږ مشرتابه ته دا ډاډ ورکوو چې الحمدلله دلته د هر وسایطو یا د صلاحګانو ماشینونو فعاله موږ لرو او کار کوو چې انشاءالله د بهر څخه ستونزه نشته. مثال چې موږ ته سلاح پرزه راوارد کړي یا سلاح پرزه موږ ته رانیسي په بیه خریداري موږ. و وسایط راځي هغه موږ اساسي ترمیم کوو چې په هغه کې په اورتي کې تقریبا 10 سیارادي وسایط موږ ترمیموو او میاشتې کې تقریبا 15 داسې مختلفو نوع وسایط موږ دلته ترمیموو او انشاءالله د هر نوع خدمت چې زموږ په وس وشي هغه ولس موږ آماده یو انشاءالله کوو او خپل مشرانو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله موږ په دې بخش کې مشکل نه لرو او خپل پرزې دلته ترمیمولی هم بعضې پرزې سو نو انشاءالله موږ نور مشکل نه لرو. بس ټولو مشرانو هغو ته ډاډ ورکوو چې موږ انشاءالله خپل کار په ښه توګه مخته وړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالناصر حسن د ملي دفاع وزارت مرکزي ترمخانې قومندانۍ کې د قلعه مومنده د مدیر په صفت باندې دنده ترسره کوم. دلته دا زموږ مدیریت چې دی 4 شاپونه لري او دا مختلف موټران موږ دلته جوړو. دلته اساسي او جاري او وسطي ترمیمات دلته کیږي. نو دلته موږ هغه کم موټران چې د جمهوریت په وخت کې ینویس یا یعقوب کمپنیو جوړوله نو اوس انشاءالله هغه ترمیمات موږ دلته خپله کوو. لکه مثال خارج تشکیل د دفاع وزارت کم موټران چې دي خارج تشکیل دفاع وزارت کم موټران چې دي هغه موږ انشاءالله دلته خپله جوړوو ځکه چې دفاع وزارت موږ ته بالمقطع مستریان راکړي نو هغه بالمقطع مستریان او د زاړې ادارې مخکې کم مستریان چې د هغو په هماهنګۍ باندې موږ انشاءالله خپل کارونه روزمره مخته وړو. انشاءالله موږ په کارونو کې هېڅ مشکل نه لرو. موږ د امارت مشرانو ته او د ولس ته ډاډ ورکوو انشاءالله موږ خپل کارو ته 4 ته متوجه یو. انشاءالله زموږ په کارو کې هېڅ مشکل نشته. موږ ولس او ملت ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله موږ کارونه ډېر نورمال روان دي. از تمام زون کابل که ما سلاح توپچی را جمع کردیم انواع مختلف سلاح توپچی است. فعلا همین سلاحی را که در مقابل سر ما میبینی سلاح به نام استوب 100 میلیمتری است که منزل اعظمی سلاح تا 26 کیلومتر انداخت میکنه و از این ما به قدر کافی مهمات هم داریم. ما 2 باتری توپچی از این را آماده ساختیم که در صورتی که ضرورت میشه به جسامای پیاده ما این را نظر به هدایت وزیر صاحب دفاع این را توظیف کنیم و جور کنیم. و همچنان ما سلاح دیگه مختلف نوع از جمله سلاح 57 داریم، 76 سرا داریم، MC داریم، DC داریم که ما این سلاح مختلف نوع هم آماده کردیم. و ضمناً ما میخواهیم که تیم تکنیکی که فعلا اینجا آمده ایم و یک وظیفه دیگه هم که ما انجام دادیم این است که تمام پرسنل امارات که ما اینجا کار میکرد کلش مسلکی شدین و یا سرازی به مردم در این 2.5 ماهی که ما اینجا کار کردیم خشتشان باز بسته کردیم سلاح ترتیب تنظیم کردیم. همه را هر پرسنل ما میتونه که یک سلاح را حفظ مراقبت کنه و پاکاری کنه خشتش باز بسته کنه و در آینده ها به خیر و خوبی انشالله در نظر است که یک درس مسلکی را در حدود 1.5 ماه ما میخوایم پلان بکنیم که این افراد ما هم در سلاح توپچی اکتیف ما و هم در سلاح توپچی صدر اقدار ما بتانیم که در آینده ها به خیر خوبی وظایف دوری که باشه انجام بدن. و یک ورکشاپی که فعلا فعال داریم ما میتونیم که به خیر خوبی در آینده اگر از جستامای دور ما یعنی از کرودهای ساحلی ما اگر سلاح ایجابی ما میتونیم که